لیکن د حضرت ایوب علیہ السلام بیبي دا ډېره وفاداره وه. دی بیبي به ډېر خدمت کولو او دا بیبي به د حضرت ایوب علیہ السلام چې به څه حکم به ورته هغه کولو بیبي به ورته لبیک ویلې. او هوښیاره ښځه عقلمند د ښځې دا صفت دی چې دا به د خپل خاوند تابعداري کوي. د وفادارې ښځې دا صفت دی چې دا به د خپل خاوند خدمت کوي. او قمقل او بېوقوفه او احمقه ښځه هغه وي چې کله د خپل خاوند ته سپک ګوري، بلکې دا ښځه جهنمی هم ده. کومه ښځه چې خپل خاوند ته سپک ګوري، خپل خاوند ته بد رد وي، دا ښځه جهنمی ده. ځکه چې د کمې ښځې نه خاوند خوشحاله نی که نه، نو د هغې ښځې نه الله هم خفه وي. چې خاوند ته خفه رب ته خفه دی، چې خاوند ته خوشحاله رب ته خوشحاله دی. نو چې کومه ښځه وفاداره ښځه وي او د خپل خاوند خدمت کوي، نو دا ښځه جنتی ده. دا څه ده؟ لکه جنتی ده. لکه کتابونو کې راځي چې کومه ښځه د خپل خاوند خدمت کوي، د خپل خاوند تابعداري کوي، د خاوند د جامه، د پیزار، د مال دولت، د هر یو شي خیال ساتي، نو دا ښځه څه دی؟ دا جنتی ده. او حدیثو کې راځي حضور علیه السلام فرمایلی وی زه دې ښځو ته وایم چې تاسو د دوو شیزونو څه دی ضمانت مال راکې، تاسو جنتیانې جنتیانې. یو دا چې د خپلې ژبې، د ښځو ژبې نی های های دا یو ډېرې تیزي که نه. یو کس ماله مخکې رودو کې راغی او سم فریاد یې کو، ښځې مې ده وویل مل تا ورته څه وویل؟ وی به زه د کور نه ووتم نو ما به ورته څه ویلی. نو دا حضور علیه السلام حدیث دی، وی زه دې زنانو ته ویم چې تاسو د خپلو ژبو د دې ضمانت مال راکې او د خپل شرمګاه ضمانت مال راکې، ستاسو دپاره د جنت ذمهواري په ما ده. نو الله دې رحم وکړي، د ښځو ژبې ډېرې تیزې دي. او د قمقلې ښځې کار څه دی؟ د قمقلې ښځې او د احمقې چې خاوند یې په کور رادن نشي، نو دا به ورسره باز شروع کړي. او هوښیارې ښځې دا صفت دی د جنتي ښځې چې خاوند کله کور ته لاړ شي، نو دا څه کوي؟ د خاوند د اوبو، د روټۍ، د چای، د پیزار، د هر یو شي فکر کوي. دا د هوښیارې ښځې صفت دی. نو حضرت ایوب علیه السلام خپلې خبرې له راځم جي، حضرت ایوب علیه السلام بیمارو پروتو، داسې خواله وله رشته دار نه راتلل، ځکه چې مال حال پیسه هر څه خو ختم. نو بیمارو څوک وله خواله نه راتلل، تپوس پوښتنې له څوک نه راتلل. بیبي به یې خدمت کو، ښځه یې وفاداره وه، ښځه یې وفاداره وه. آی زما خاوند دی، زه به د دې خپل خاوند خدمت به کوم. نو یو ځل حضرت ایوب علیه السلام د دې خپلې بیبي نه خفه شو. پس خبره ته خفه شو، د ښځو د خاوند په کور کې خامخا خفګان راځي، خبرې ترې راځي. کتابونه لیکي علما وایي چې په کوم کور کې د ښځې او د خاوند خفګان راشي، ښځې او د خاوند خفګان خامخا راځي. نو چې خفګان راغی، نو دا خفګان به زیاتی نه. که خاوند خفه وي، نو ښځې له پکار دي چې دا خاوند له ورشي او خاوند رضا کړي. او که ښځه خفه وي، نو خاوند له پکار دي چې دا خپله بیبي څه دی؟ دا رضا کړي، دا خوشحاله کړي. نو څه شی لکه او کله چې په کوم کور کې ښځه او خاوند خوشحاله وي، ښځه او خاوند خپل ژوند ښه تېروي، په دې کور باندې د رزق دروازې کولاویږي، په دې کور باندې رحمتونه برکتونه راورېږي. او په کوم کور کې چې ښځه د خاوند نه نفرت کوي، خاوند د ښځې نه نفرت کوي، ښځه خاوند ته سپک ګوري او خاوند ښځې ته سپک ګوري، په دې کور باندې غربت، بیماری، افتونه، مصیبتونه دا پې زر راځي. او افتونه مصیبتونه پې څه دی؟ دا پې سم لکه د باران راورېږي. نو کتابونه لیکي چې حضرت ایوب علیه السلام د دې بیبي نه خفه شو. چې خفه شو، نو حضرت ایوب علیه السلام داسې پروت و، پاسېدی نه شو، بدن کمزوری شو، بیمارو. نو دې ښځې ته یې قسم وکړو، وی چې زه کله جوړ شم که نه، صحت راته میلو شي، بیماري مې ختمه شي د بدن نه، نو زه قسم یې وکړو، وی زه به تا 100 چوکې وخم. څونه لکه 100 چوکې به دې وامه.
نو چې کله حضرت ایوب علیه السلام ته صحت ملو شو، بدن صحیح سالم شو، بچیان وشو، مال حال ارڅه وشولو، برابر شولو، نو دا قسم ورته یاد شو چې ما خو قسم خوړلی چې زه به دا ښځه سل چوکې به وهم، او دا خو مې قسم کړی دی، او قسم چې دی وکړلو که په حق قسم یې بیا به پوره کې، که په ناحق یې بیا به ماتی کفاره به ورکې. په خبره پوه شي. نو حضرت ایوب علیه السلام یا الله دا خو ما قسم کړی دی او ښځه به سل چوکې وسوه، یا الله دا خو زما ډېره وفاداره ښځه ده، دا خو دې خو زما ډېر خدمت کړی دی، خدای دې خو زما په بیمارۍ کې ډېر خیال ساتلی دی، دې خو ما دارو دورمن زما علاج معالجه زما هر قسمه خدمت زما دی بیبي کړی دی، یا الله دا خو ډېره وفاداره ډېره نیکعمله بیبي مې ده، دې له به زه سل چوکیو څنګه ورکوم؟ دا خو ګران کار هم دی. او چې کله د ښځې او د خاوند کور برابر وي، د خاوند لاس بیا ښځې ته نه رسیږي، بیا نه رسیږي، بالکل نه رسیږي. که ښځه ته خاوند ډېر هم خفه شي خو خاوند لاس بیا نه وروړي. او د ښځو وال ګورې شریعت کې نشته، ښه هسې بې سټه زډوزه نشته. ښځو وال په کلی ښځو وال چې کله ښځه او خاوند خفه شي په څه خبره باندې، نو وال مه کوئ، وال مه کوئ. شریعت موږ ته طریقه ښودلې ده که نه. شریعت چې کله خاوند د ښځې نه خفه شي نو خبرې دی خیر دی ورسره نه کوي، نو ښځه به پوهېږي چې ما نه خاوند خفه دی. نو ښځه کې که عقل وي او هوښیاره وي نو دا به خپل خاوند راضي کړي. او که بیا هم مثال ښځه بیا هم نه سمېدله نو بیا څه وکړه؟ شریعت وایي ته دې څه دی، ته دې خپل اړخ جدا که، ته دې خپل کټ جدا که. نو بیا به هم دا ښځه پوه شي، که دا هوښیارې دا به پوه شي. او که بیا هم پوه نه شوله نو پغله یې وښلی شي. پغله یې څه دی؟ په خیانت یې وښلی شي، په مالګه کمه په چینو زیاتولو باندې اجازت نشته. دا واله ګورئ نن سبا خو تاسو نه یاست، تاسو ښه خلک یې، به ډزه څه چل دی؟ په چیني پکې زیاته چولي، غوړي کمه چولي، زیاته چولي. دا سره دا د احمقانو خلکو کار دی. نو حضرت ایوب علیه السلام چې قسم وخوړو چې یا الله دا به زه دا سل چوکې به داسې څنګه وخم، الله ورته وحی راولېږله. الله ورته وایي داسې وکړه، نری نری چوکې سل پیدا که. څونه لکه سل نری نری چوکې، او دا نری نری چوکې ټول یو ځای که، او یو ګزار پې څه دی دې بیبي له ورکه. څو چوکې یو ځای که؟ سل، او یو ګزار پې بیبي له ورکه. نو داسې شوه چې تا سل چوکې دا بیبي وواله. په خبره پوه شي. حضرت ایوب علیه السلام همدغه شانته وکړل، نری نری چوکې سل یو ځای کړلې، سل، او ګزار یې پې څه دی بیبي له ورکړلو. قسم یې څه دی پوره شولو. په ناجیزه به قسم نه کې، د حلالو شیزونو نه به قسم نه کې. دغه شانتې چا سره د تعلق په پرېښودو کې به قسم نه کې چې زه به د سره غم خادي نه وکړم، د ماره قسم وي لګېږي که نه، زه به ستا دوکان نه سودا نه وړم، زه به داسې زه به داسې. بیا په ګیلاسینو نور هم ډېر عجیبه عجیبه خبرې وکړي. نو داسې قسمونه قسم کول اسم جرم دی، او چې بیا دې په ناجیزه وکړو نو بیا خو ډېر لوی جرم دی. اسې بېسه که ته په حق یې نو هم ګورې قسم نه کې، ډېر احتیاط پکې علما وایي. که ته په حق یې په یو خبره کې او ته قسم تا خلک جوړي نو د هغې نه مخکې څه دي وي داسې وکړه چې خبره د قسم نه بغیر اواره که. که د هغه بیا هم تسلي نه کېدله ته په حق یې نو بیا ورته ته قسم خوړی شي. په ناجیزه څه دی قسمونه نه دی خوړل پکار. نو حضرت ایوب علیه السلام دا قسم کړی د آیات کې هغه قسم طرف ته څه دی اشاره ده. ګورئ جي سبق ته وخذ بیدک ضعصا. الله حضرت ایوب علیه السلام ته فرمایي چې اونیسه په خپل لاس کې ضعصا د ډکو نری نری تیلې، فضرب به اوه په هغې سره د خپله بیبي، ولا تحنس او قسم مه ماتوه، یعنی پوره که دا خپل قسم. انا وجدناه صابرا، بېشکه چې وموندلو مونږه دی ډېر صبرناک. نعم العبد، ډېر ښه بنده و دی. انه اواب، بېشکه چې رجوع کوونکی الله ته. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله مونږ چې دا کوم درس وکړو په خپل دربار کې یا الله ته قبول کړي. خدای که زموږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي.
یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، یا الله موږ ټولو له خیر راکړي، یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي، خدای زموږ د ټولو مددگار شي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمته.